السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې راته نغښتي وي، شپې ورځې مو په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي. نو ملګرو زه بیا هم راغلم چې تر څو ستاسو پوښتنو ځوابونه درکړمه. بیخي زیاتې پوښتنې کېږي ان تر دې چې زما هرې ویډیو ته کپي پیسټ نو نور مو تنګ کړلم، مجبور شوم چې ویډیو درته را جوړه کړم. هغه ملګري چې دوی وایي څنګه شوې د کومې پیسې چې وې د اړموب هغه مو واخیستلې یا نه. نو شخصا چې ماته په کمنټ کې څوک وایي نو یو ملګری ونه پوهېږم څه نومېده، نو مې اوس ذهن څخه راڅخه وتلی دی. هغې زما هرې ویډیو ته بیخي زیات کمنټونه کول، بیا ما یو څوک یې ریپلی مو ورته وکړې، خو متاسفانه چې پوه نه شو دی همداسې نوې ویډیو به چې ما اپلوډ کړه نو هغه به بیا هم لګېدلی و. نو هغې او د نورو ملګرو د پوښتنو ځوابونه په دې ویډیو کې درکوم. نو تاسو اکثره ملګري به خبر یاستئ چې افغانستان بانکو مشکلات پېښ کړي دي. هغه نفر چې مخکیني اکاونټونه لري نو هغه ځینې بند شوي دي، د ځینو څخه یې بند کړي دي او ځینو څخه یې تر اوسه نه دي بند کړي، هغې ته خلاص دي او نوي اکاونټونه چې دي هغه نه جوړوي. نو ما مخکې اکاونټ په ای آی بي بانک کې نه درلود، یوازې ما په افغانستان اسلامي بانک کې چې مخکې بختر بانک و په هغې کې زما اکاونټ و. نو هغه ما ورسره ټچ هم کړ او کوم وایر ترانسفر سیستم چې دی هغه یې نه لري، افغانستان کې یو بانک هم نه لري یې، خو هغه کوم کارکوونکي چې دی هغه نه پرې پوهېږي چې څه ډول یې فعال کړي. نو یوازې ای آی بي بانک دی چې لري، نو دغه چې دی اکاونټونه اوس نه جوړوي. ما به جوړ کړی وی خو ما څخه غلطي په دې وشوه چې ما اول کې ورته د اړموب او اډسنس کلمات ذکر کړه. نو تاسو ملګري چې غواړئ ای آی بي کې اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو ورشئ ورته ووایئ چې ماته هم شخصي اکاونټ جوړ کړئ. کله چې درته وایي چې څه پرې کوئ ورته وایئ چې خو زه خپلې پیسې چې دي هغه پکې کېږدم، نو هغې لپاره زه اکاونټ جوړوم. نو بیا دوی اکاونټ درته جوړوي. کله مو چې اکاونټ جوړ کړ نو هغه وروسته بیا تاسو کولی شئ مکمله پروسه پرې عملي کړئ. نو اوس خو موږ پېژندلي یو، زه اوس نشم کولی چې اکاونټ پکې جوړ کړم ځکه چې ما اوس پېژنې، زه چې ور هم شم نو ماته اکاونټ نه جوړوي. نو تر اوسه پورې ما پیسې د اډموب نه دي رااخیستي. ولې مې نه دي رااخیستي؟ مخکې مې دا خبره درته وکړه. نور په دې کې کوم مشکل نشته چې نه رااخیستل کېږي، 100% اخیستل کېږي، 100% اطمیناني خبره ده. دغه پیسې مې رااخیستل کېږي دي، اخیستل هم دي خلکو، هغه ملګري اوس هم اخلي یا یې اخیستلی دي چې مخکینی یا پخواني اکاونټونه دوی په ای آی بي بانک کې لري. نو اوس موږ څه وکړو چې موږ ته په ای آی بي کې اکاونټ نه جوړوي، نو هغې کې خو موږ زور نه رسېږي. او پاتې شوه ځینې ملګري وایي تاسو اکاونټونه یا د اډموب اپلیکیشن ملګرو ته جوړ کړئ، پیسې مو واخیستې او مطلب موږ یا مفتا جوړوو یا مفتا خلک راته جوړوي. نو زه اوس هم درته وایم ما ته چې څوک پیسې را نه کړي زه د اډموب لپاره اپلیکیشن نه ورته جوړوم. اوس هم څوک غواړي چې اپلیکیشن جوړ کړي زه پیسو ورته جوړوم، او بیا هم غواړي زه په پیسو ورته جوړوم. مفتا نشته خبرې، ځکه دوی هم پیسې پرې اخلي، پیسې هم پرې ګټي. نو که چېرته داسې یو صدقه جاریه وای نو بیا به ما ورسره کومک کړی وای. نو هغې ملګرو نه هم زه بښنه غواړم چې هغې کاروبار کې ما غریجه خبره ښه پرېږدی. نو هغه ملګري چې غواړي اکاونټ جوړ کړي زه یې پیسو جوړوم، مفته خبرې نشته دی. نو بیا چې څوک مفته اکاونټونه جوړول غواړي نو دلته شته دی ملګري، هغې ته په تماس کې شئ، هغې چینلونه هم په یوټیوب کې موجود دي، هغې سره په تماس ونیسئ نو هغه به درته وړیا یا مفت اپلیکیشنونه جوړ کړي. نو یوه بله موضوع چې ځینو ملګرو ته ما د اډموب اپلیکیشن یا اکاونټونه برابر کړي هم وو، نو همدغې اکاونټونه د ځینو سسپین او د ځینو ډسیبل شول.
نو لاړ شئ زما یوټیوب چینل ټول وګورئ. هلته مو په هره ویډیو کې په بار سره ما ویلي دي که چیرته مو د اډموب یا د ګوګل له پالیسۍ څخه خلاف د یو وخته په شانتې قدم هم بهر کیښود نو ستاسو اکاونټ سره خطر دی. نو هغه چې دوی خپله پالیسي عملي کړې نه ده، پالیسۍ مطابق لاړ نه دي، نو ارومرو هغه اکاونټونه ډیسیبل یا سسپند کیږي. هغه ملګري تر اوسه پورې اکاونټونه برک مروغ دي، کوم مشکل نه دی پېښ شوی چې دوی د ګوګل یا د اډموب یا د اډسنس مطابق تللی دي، د هغې پالیسۍ مطابق قدمونه ایښي دي، د هغې اکاونټونه تر اوسه پورې جک او جوړ دي. نو هغې کې خو زما کار نه دی چې تاسو خپله غلط کلیکان کوئ، غلط کار پرې کوئ، براوزر یې نه صفا کوئ، وی پي این سم نه کنیکټ کوئ او وای پي ورته نه تبدیلوئ. نو هغه د دوی خپل کار دی. نو هغې کې زه کوم کار نشم درلودلی او نه مې زما له وسې څه ورته پوره دي. نو دغه خبرې مې بیا هم وایم هغه ملګري چې غواړي پیسې له بانک څخه وباسي نو تاسو ورشئ ای بي بانک ته، ورته ووایئ چې ماته هم شخصي اکاونټ جوړ کړئ. نو هغه به درته شخصي اکاونټ جوړ کړي. د ګوګل، اډموب، اډسنس او د آنلاین پیسو هیڅ خبره مه ورته کوئ. بیخي ځانونه ورته کمکل کړئ، بیخي ورته داسې فکر چې دوی وکړي چې بیخي په دې کې دی بلا دومره دی. یو ځل چې اکاونټ درته جوړ کړو نور پکې مشکل نشته دی. نو اوس هغه ملګري چې مخکې ورغلي دي ورته ویلي چې دا ډول، نو زه مجبور یم انشاءالله چې زه لږ وخت پیدا کړم ځم کابل ته ځم، ګردیز ته ځم یا نور کوم ولایت ته چې لاړ شم، زه مجبور یم چې هلته خپل اکاونټ جوړ کړم، ځکه چې خوست کې زه پېژندلی یم اوسم چې زه دفتر ته ورشم ماته اکاونټ نه جوړوي، ځکه چې پوهېږي چې دغه کاروبار ورباندې کوي. نو تاسو چې ورځئ هېڅکله دا مه ورته وایئ چې مونږ د دې لپاره دغه اکاونټ غواړو. نو ملګرو دا زموږ د یوټیوب چینل دی، وګورئ د اډمو په اړه مو ډېر معلومات پکې ښودلي دي، تاسو هم کولی شئ دغه وګورئ او ورڅخه ګټه واخلئ. نو همدغه ویډیو چې تاسو وکتله تر دې شوې کومه پوښتنه وړاندیز نیوکه هر څه چې لرئ راته په کمنټ کې ولیکئ. نو لطفا هغو ملګرو نه بښنه غواړم چې دوی د خپلو چینلو د ویډیوګانو لینکونه دلته اپلوډ کوي، نو هغې ته هم اجازه شته دی خو یوازې مزاحمت دې نه کوي، ځکه نو ګوګل اعلانات تېروي نو دی دلته تېروي دغه اعلانات. تر بیا د الله